زمون مثال داسې دی لکه په پنجره کې بند مرغه. دا عوام مونږ سره د زړه نه مینه نه کوي. دی که مونږ په بازار کې روان یو نو څوک به وایي شینولی دی، څوک به وایي میرګاټی دی، څوک به وایي ډبله روپۍ ده. نو د انسان زړه ازارول او مونږ هر یو کار کولی شو. دا بعضې خلک وایي واړه وایي څه جاب نشي کولی، دی هره ډیپټي کولی شي. ما په خپله هوټل کې ویټریانې کړي دي، ما وږې خرڅ کړي دي. امید چې ساتي الله به ښه وخت راولي. او سخته چې دی دا د امتحان یو ګړی ده، دا تېرېږي، دا ځي راځي. ټاټ کېدی نشي کولی، سخت کاردی نشي کولی، بل په دفترو رای کولی شي. کلاس 4 دی د هغه څه کاري چې پخه کو دا فایل هلته یوسه. ما تقریبا 9 ځل خپل ډاکومنټس جمع کړل د دې کلاس 4 دپاره. او منې ته په الله باور وکړه چې نه دی شوی. بل صاحب د دې وړو هلکانو وړو جینکو خپلو کې ودونه شوي دي؟ دی نه ما ته پوښتنه وکړه، ما ته وویل چې یاره صدر صاحب مونږه واده نه کوو. مې وجه وی مونږ د حمل نه یریږو او مذاق هم نه وړوئ او د ګپ دپاره به ټیلیفون نه کوئ. بعضې وي چې یو خندا دپاره رنګ کوي، نو د الله د هغه ورځې نه ویرېږئ. خندا راپورې مه کوئ. که څه کولی شئ نو رنګ کوئ د وړو دپاره، که څه کولی نه شئ نو رنګ راته بلکل مه کوئ ګلونو. هغه مریضان چې د هغوی ګردو کې مثانه کې کاڼي وي او هغوی خپل علاج بغیر د اپریشنه کول غواړي، نو بالکل ډاکټر ریاض عثمان خیل صاحب یو نسخه تیاره کړې ده چې ډېره زیاته کامیابه تجربه ده. او په خصوصي توګه چې کوم مسافر رونه دي، مطلب هغه دوبۍ کې دي، سعودي کې دي، ملیشیا کې دي، یا که هر ملک کې دي، نو ډاکټر صاحب ورته د خپل کلینیک نه دغه میډیسن لیږلی شي. دا کوم سکرین شاټ چې تاسو وینئ دا هغه کاڼي دي، دا هغه مریضان دي چې هغوی د ډاکټر صاحب د میډیسن نه، د ډاکټر صاحب د نسخې نه مطمئن دي. بل روژه را روانه ده چې کوم د ګردو مریضان دي یا د معدې مریضان دي، نو ډاکټر صاحب د طرفه دا هم یو پیکج دی چې د دغه میډیسن قیمت په انشاءالله چینی وي. تاسو د موبایل د لارې، د واتساپ د لارې د ډاکټر ریاض عثمان خیل صاحب سره رابطه کولی شئ. قدرمنو، مخکې هم مونږه په دې وړوکي قد والا خلکو باندې پروګرامونه کړي دي، خو هغه پروګرامونه صرف تاسو کتلي دي، خوند مو ترې اخیستی دی او که کالونه هم کړي دي، نو واپس مو دا خلک تنګ کړي دي او ټوکې ټقالې مو ورسره کړي دي. خو نن به زه تاسو ته د دوی د ژوند چې کم مطلب سختې دي، کم تکلیفونه دي، کم مصیبتونه دي، هغه به تاسو ته در ښایم. دا په قد واړه خلک صرف دا نه دي را کم چې تاسو په سکرین باندې وینئ. د دې نه علاوه د بلبل صاحب سره 200 تقریب ټوټل ماشومان دي چې په هغې کې 50 تقریبا چې جینکۍ دي او دا نور چې کم دي دا هلکان دي. د بلبل صاحب نه به نن بیا تپوس کوو چې په دغې 50 جینکو کې د څومره جینکو ودونه شوي، یا هغوی ودونه کول ولې نه غواړي، یا د کومو وړو چې ودونه شوي دي د هغوی بچي شته یا نشته. خلک ډېر زیات افواګانې هم کوي چې د دغې وړو بچي نه کېږي، خو مونږ اورېدلې هم دي او لیدلې هم دي چې د دغې وړو بچي هم شته. بلبل صاحب را سره ناست دی، دا د دغې وړو غمخوار دی. وخت په وخت بلبل صاحب د دې وړو دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. ننني پروګرام کې به د دوی چې کم مطلب مسلې دي، کمې ستونزې دي، په هغې باندې به خبرې کوو. بلبل صاحب هرکلی درته وایم، ستړی مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقار جاني قرار ټي وي زه ډېره شکریه ادا کوم چې دی زموږ د غږ او زموږ د مسلې عوامو ته مخ په وړاندې بوځي او زموږ د مسلې ورته ښایي. بلبل صاحب زه خو اکثر وینم کله تاسو بازار کې څوک ویني خلک وخاندي، مطلب څوک سره تصویران جوړ کوي، درنه هغه خوند رنګ واخلي. خو زه هم ستاسو عام ژوند څنګه دی زه خو خپله فیل کوم، محسوسولی شم، خو خلکو ته یې نشم بیانولی. تاسو په خپلو لفظونو کې خلکو ته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي. وقار جاني انسانان ټول الله تعالی ته یو شان دي. دا د اشرف المخلوقات خوښ هغه دی چې هغه نیک عمل کوي او د هغه بندګي کوي. څنګه چې یو پلار ته په کور کې بچي د هغه ټولې ګوري، ټولو ته په یو نظر، خو خوښې پکې هغه چې تابعداري کوي او خدمت کوي، چې کومې نیک عملی. زمونږ مثال داسې دی لکه په پنجره کې بند مرغه.
لکه دا شاته کون دا شاته کونتران دي دا په دې پنجره کې بند دي. زمون مثال داسې دی د الله د طرف نه د عوامو د طرف نه. دا زمون عوام چې کوم دي خاص کر پښتانه رونه زمونږه دی کوم په بازار کې روان یو نو څوک به وایي شینولی دی، څوک به وایي میرګاټی دی، څوک به وایي ډبله روپۍ ده. نو د انسان زړه ازارول دا داسې دي لکه چې عرش معلی سړی اوړه کوي. ولې د انسان دا چې دی دا ډایرکټ عرش معلی ته رسي. نو انسان خفه کول دا نه دي پکاره. الله وایي چې ته انسان مه خفه کوه. ولې چې دا ډېر لکه فواید دي. که ته ما ازار کې تا ته خو یو 15 منټه خوشحالي میلاو شوه، خو ته خو زما نه هم تپوس وکړه که نه چې زما په زړه باندې څه تېر شو. زما زړه وکړو خفه شو، خو ما د مجبورۍ نه تا ته څه ونه ویلې. بلبل صاحب خبرې به مخکې وضو هم ستاسو د خبرې سره اتفاق کوم. بل را روان وم اسفندیار مې ولید او ډېر زیات په غوسه باندې و. نو ناست دی را سره پروګرام کې دنه هم تپوس کوو چې هغه څه وجه و. السلام علیکم اسفندیار. وعلیکم السلام. دا څوکلان دې راغلي وو او د پایو پسې کوشم او ځوانه نشه کې وو. خدای خبر چا سره جګړه کړې وه. ناګانه کنځلې منځلې وکړې. ما ورته هلکه په خیر راغې، ته څه وکړې، چېرته نه راغې، څه کار دی دی؟ نه ته دې کوټې نه راووتې او مونږ ته دې وکتل. نو مې په تش کتو باندې خو څوک مرګ نه کوي. زما تا سره پوره پټې شریک نه دی او ته ما ته لګې ځوانه. بیا وروستو خپلو ملګرو مغه ملامته کړو. اسفندیار نور عام بازار کې ګرځې څومره خلکو طرفه دغه مسلې؟ نو بس مسلې خو یې چې مطلب دا دی ګوره نن سبا هغه چې بې تعلیمه وي هغوی خو بې تعلیمه وي، خو پړه لیکه خلک هم وي داسې چې هغوی خپل وخت په تا پاس کوي، خپل ټایم په تا پاس کوي. لکه د هغوی دپاره ته یو مشغوله یو ټایم پاس دی. ګوره زموږ سرکار سپانسرشپ موږ له نه راکوي. دا عوام موږ سره د زړه نه مینه نه کوي. دی هغه وخت خوښوي، هغه ټایم خوښوي، هغه خپل هغه ټایم له ټېله ورکوي. خو د انسان وروستو فیوچر ته، زندګۍ ته، ذهن ته، بیکګراونډ ته دا نه ګوري. او دا بعد انسان دی ګوره په انسان قبر کېږي. په هر یو شیز باندې ته قبر وکړه قبر پې نه کېږي. قبر صرف او صرف په انسان کېږي. او چې چا پورې خندلي هغه لوی د هغه په خاندان کې ماتېږي. مکافات عمل دې وځي دی. بلکل وځي. اسفندیار ستاسو د بلبل صاحب ملګرتیا ډېره د پخوانه ده. څومره ټایم وشو؟ والله کافي وخت وشو او بس لا خو زمونږ انډیوال هم دی، مشر هم دی او اوس زمونږ دپاره ډېرې هلې ځلې لکه دی چې کوم کوي د زړه نه کوي. خو لکه زمونږ د خپل خلک ملګري یاران دوستان دي. ګوره هر سړي ته په خپل صبر باندې به یو زندګي میلاویږي. الله نا امیده یو انسان نه دی پیدا کړی. ګوره امید چې ساتي الله به ښه وخت راولي او سخته چې دی دا د امتحان یو ګړی ده، دا تېرېږي، دا ځي راځي. سخته به مې راته به مې. نو دې سره انسان په معاشره کې د ژوند تېرولو قابل شي. په ده باندې ګوره دوک هم راځي، په ده باندې غم هم راځي، په ده خوشحالي هم راځي. ګوره څوک دا سوچ نه کوي چې زما مشران به ما نه جدا کېږي. خو دا د عرش مولا فیصلې دي او دا په عرش فیصلې کېږي. بس انسان دی چې تر کومه ژوندی دی. خو زه چې کتونکي څونه زموږ پروګرام ګوري که هغه هر ځای کې دي سپیشلی پښتانه، نو موږ پښتانه د ټول یو موټی شو او خپل درد دې پردی درد وګڼو، پردی درد دې خپل درد وګڼو. او په اصولو معنی کې د هر سړي سره چې څونه زمونږ وس کېږي نو انشاءالله مونږ له پکار دا دی چې یو بل سره مرسته وتړو او مونږ هر یو کار کولی شو. دا بعضې خلک وایي واړه وایي څه جاب نشي کولی، دی هره ډیپټي کولی شي. ما په خپله هوټل کې ویټریانې کړي دي، ما وږې خرڅ کړي دي. ما مطلب دا دی چې په منډۍ کې مطلب د 100 روپو کار کړی دی. شکر الحمدلله. په دې قدم زه د الله نه ډېر شکر گزار یم. په دې ځکه شکر گزار یم چې خدای ناخواسته زه نیم وې یا زه معذوره وې یا زه ګرځېدی نه شوې نو ما به دا لاس خلکو ته نیو. زه الله ته لاس اوچتوم، انسان ته نه اوچتوم. خو لکه دې انسانانو سره دې خلکو سره زمونږ حق دی، دا حکومت سره هم زمونږ حق دی. خو زمونږ په حق باندې ډاکه او هر سړی پې اچوي. نو خپلو کې یو شئ او مینو خلوص وکئ او د دې نه جوړېږي انسان چې انسان ښېګړه وکړي نو دا پکه راځي. او نور چې مړ شي د هر څه خو د الله سره کریډټ دی. د انسان بخښنه وهنه دا خو الله سره ده. خو موږ له پکار دی چې د یو بل په دک درد باندې یو بل
یو بل سره ودرېږو شانه بشانه. بلبل صاحب اسفندیار په زړه باندې خو چې کم بړاس او کمې خبرې وي زه وایم دا بېوزله اسفندیار نه وي د هر هغه وړوکي به وي دا کم چې په قد باندې واړه دي. دا زما د هر وړوکي د زړه اواز دی او د زړه که نور چاته څه نه شو ویلی نو د زړه اواز خو راویستی شو که نه او که عوامو ته څه نه شو ویلی حکومت مونږ سره مرسته نه کوي 4% زمونږ د ډسیبلیټي کوټه ده حکومت سره. بل دا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دی دا زمونږ د معذورو دپاره دی او هغه تر اوسه پورې سوشل ویلفیر دی ما ته وښایي چې زما د 150 تقریبا 200 واړه دي که یو لی چرته کې یو جوړه جامې اخیستي زنانه لی چرته کې د ګنډلو مشین اخیستی یا چرته کې دی سره په نغدو کې مدد کړی نو ای د خدای ظالمانو د الله نه ویریږئ د الله غلبي ورځې نه ویریږئ چې ورځ به ټول د ورځ د قیامت به او مخامخ کېږو به الله ته الله به آواز کوي چې نن کم یو بادشاه دی. بلبل صاحب دا مالی حالت د دغه وړو څنګه دی مطلب غریبانان دي پکې زیات که مالدار دي دا کم چې په قد واړه دي تاسو سره؟ ما سره تقریبا 5% پکې مالدار دي او 95% غریبانان دي پکې. ما سره پکې داسې شته چې په یو کور کې 2-3 دي لکه اوس رحمت الهي دوی 2 وروڼه دي یوې خور ده حنزله دی یو هغه دی یوې خور ده عمران دی هغه دی خورې ده سردار مریخې دی زوی دی او لورې ده. نو نه لکه حکومت مدد کوي بل زمون ډېر داسې مالداره کسان شته هغه یې که دا د زکات په ترو باندې دا پیسې ورکولې دی وړوله نو مال به هم صفا کېدو زیاتېدو به هم او دی به چاته لاس دا مستحق هم دي او دا د دې مستحق دي ټاټکېدی نشي کولی سخت کار دی نشي کولی بل په دفترو رای کولی شي کلاس 4 دی د هغه څه کاري چې پخه کو دا فایل آلته یوسه مالیتوب کولی او مال هر کار کولی خو هم محنتیان دي الحمدلله دونه محنتیان دي چې وکارجاني ما سره پکې میډیکل شته BS لایبرری ساینس پکې شته کچھ وړو کې په دې وړو کې په دې دونه وړو مازغو دی دونه غټ تعلیم کړی دی ما سره پکې PhD شته زما خپل خوری دی عبدالله هغه بی ټیک کړی دی نو دا الحمدلله زما خورزه ده هم بی ټیک کوي دا ضایع کېږي چې دوی هسې ناست دي سره د تعلیمه دی دا دونه تعلیم کړی دی یو غریبانان دي پیسې نشي ورکولی په پاکستان کې خو ټول کار په رشوت دی بالکل بل زمون سفارش نشته سفارش چې زه ور وړاندې کړمه نو چا زما سفارش ته ګوري نو پیسې ولې نه اخلي ای د خدای ظالمه دی تا سره سوال نه کوم حق غواړم خپل حق دنه غواړم او حق راکړه. ما تقریبا 9 ځل خپل ډاکومنټس جمع کړل د دې کلاس 4 دپاره او منې ته په الله باور وکړه چې نه دی شوی او 20 ځل چې کوم دی کې ما ته مطلب دا دی پته لګېده چې دلته ځوانه ویکنسۍ راغلي دي سیټونه ورکوي نو مطلب دی موږ خپله منډه تړله کړې ده خو لکه د ده خبره چې یا به لوی شفارس خو شفارس نه دا خلک قاضي اعظم پیژني. بلبل صاحب د دې وړو هلکانو وړو جینکو خپلو کې ودونه شوي دي؟ نه دا جینکۍ ودونه نه کوي. ولې؟ هغه دا ما میټینګ دی سره کړی و زموږ زیات اکثریت په کرک کې دی ما ټولې راغونډې کړې وي جیو ټیم را سره و نو دی نه ما ته پوښتنه وکړه ما ته وویل چې یاره صدر صاحب مونږ واده نه کوو مې وجه وی مونږ د حمل نه یریږو چې حمل کې بیا ډیت کړي او ډاکټران څه وایي میډیکل ډاکټران وایي چې هېڅ مسله نشته ودونه دي وکړي خو د دی خو واړه مازغه دي وړوکې سوچ وي که نه او بیا ښځې خو ډېر حساس طبقه ده نو دی یریږي ما چېرته مرګ مو نشي. بل دی وړو له چې تاسو ودونه کړي د که اسفندیار شي طاوله شي یا بل شي نو دوی د نارمل غټو جینکو سره ودونه کړي؟ زما 8 وړو ودونه کړي دي د ټولو غټې نارمل ښځې دي او بچي د دوی بیا څنګه دي؟ الحمدلله یو سردار مریخې دی چې د هغه یو زوی یو لوره سردار مریخي ته تللی دي او باقي زموږ سانه ودونه چې شوي دي الحمدلله د ټولو بچي هم شته او ټول مور ته تللی دي. او زیات خلک خو دا مو چې د وړو بچي نه کېږي
بدله زه مثال درکم زما د ورور 2 جوړه بچي شوي دي او زامن یې شوي دي. الله ورکو. اسپندیار استا ما د خیره ماشاءالله یو بچنګې شته ژوندی دی د خیره مدرسه کې داخل کړی مې دی او اسکول هم ځي او یو بچنګې مې ماشوم ضایع شوی دی مور مې بیماره وه بس هغه کور والا مې بیمار. دغه بچی ستاسو نارمل دی غټ دی په قد وړو کې نه دی؟ زما هغه ماشوم هم نارمل و دا چې کوم وفات شوی. بلبل صاحب نور څومره مسلې دي دا پروګرام مقصد صرف دا دی چې ستاسو هغه ستونزې هغه مسلې دغه پښتنو وروڼو ته وړاندې شي. بله ځکه وګورم روژه هم را روانه ده د کور چې کوم مطلب ضرورتونه یې وړه غوړي چیني ستا خبر چې نور خلک خو بیا هم دیاړي به کوي بار ته به راوتي شي خو دوی نشي راوتلی کتونکو پښتانه چې کوم دي هغوی ته به څه وایې؟ پښتنو وروڼو ته زه دا ویم ډېر داسې شته رسوان دي او د الله نه یرې والا کسانو او کړي هم دي مونږ سره روژې نه 2-3 ورځې مخکې مونږ له راولېږي پیسې بیا زه واړه راغونډ کړم 50-60 واړه د پیسو مطابق نو راغونډ کړم چې کوم پکې زیات حقداري پیسو ته وګورم هغسې کار وکړم هغه یې له چیني یې له غوړي یې له کپړې یې له پیزار یې له دا ټول د کور ضرورتونه دا وله والم خو کتونکو ته دا هم ویم چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده تاسو خپل مالونه صفا کوئ او دا خپل مالونه چې دي زما په دې وړو باندې او که تاسو دا وایئ چې ګنې دی پیسې وایي مونږ به باقاعده په قرار ټي وي باندې تاسو ته هر څه ښیو چې دا وګوره دا نقد ورکو دا سامانونه دي نو هغه به تاسو ګورئ ډېر خلک داسې کوي چې پیسې والي سامان د 1 لاک والي اوښئ 3 لکه نه باقاعده که مونږ نقد ورکو شو کوو به که سامان ورکو درته به وایو چې دا د دونه پیسو سامان دی نن سبا هر سړي ته پته نو دې وړو سره مینه وکئ روژې نه مخکې د دی حق بلبل صاحب تاسو موبایل نمبر د دی حق راولېږئ مونږ له او زنانه دي را سره زنانه چې مور پلار په کور کې وي نو دای مزي وي او چې د مور پلار لاړه او بیا قد دې موړو کې شي نو ورندار رور تا سره هغه مینه نه کوي نو د هغه هم ډېر حق دی 50 سره جینکۍ دي خصوصي د دی هم خیال وساتئ که مونږ سره رابطه کوئ او مزاک هم نه وړوئ او د ګپ دپاره به ټیلیفون نه کوئ بعضې وي چې یو خندا دپاره رنګ کوي نو د الله د هغه ورځې نه ویرېږئ خندا را پورې مه کوئ که څه کولی شئ نو رنګ کوئ دې وړو دپاره که څه کولی نه شئ نو رنګ راته بلکل مه کوئ ګلونو نمبر موبایل نمبر دی 0343 7 000 999 0343 7999 ډېره مننه قدرمنو دا و بلبل صاحب او ورسره اسفندیار څنګه دوی سره زما وخت په ډېر ملاقاتونه وشو زه له دوی دا ژوند نه وایي چې ډېر زیات خبر شوم کوم چې د دوی په ژوند کې مصیبتونه دي په ښکاره خو دا یو شان ښکاري خو شاته د پسې دغه 1.5 واړه چې کوم دي او هغوی بالکل په ده باندې دا حق لري ځکه چې د ډېرې هلې ځلې منډې ترړې وخلي او د سره خپل هم دا احساسي بلبل صاحب سره چې روژه را روانه دغې وړو دپاره به څه کوم نو د نی پروګرام مقصد هم دغه و چې د دوی کومې ستونزې دي کومې مسلې دي ګورنمنټ حکومت چې کوم دی نو که دا دوی انصاف غواړي نو خو لکه مطلب زموږ ملک داسې دی چې یو مظلوم ته هم لکه هغه خپل حق هغه انصاف نه میلاوي خو بهرحال څومره چې پښتانه وروڼه یې که په دې هیواد کې که بهر ملکونو کې نو تر خپله وسه لږه ډېره مرسته ضرور وکړئ دغه د بلبل صاحب نمبر دی په دغه باندې رابطه وکړئ خو صرف د دې دپاره چې دوی سره څه کومک مرسته وکړئ دې دپاره نه چې مطلب ټوکې ټقارې تاسو وکړئ یا خنداګانې تاسو وکړئ قدرمنو اوس ورکړئ خپل کوربه او کرجاني اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان